1000 ترهیا چې زموږ د جدایي کیسه رښتیا شي، چې زموږ د جدایي کیسه رښتیا شي، جنازه غایبانه دلته ادا شي. ستا خیالي تصویر زما په تصور کې، ستا خیالي تصویر زما په تصور کې کله کله مجسم شي او گویا شي. یو بدنامه که دو درې خبرې وکړي، یو بدنامه که دو درې خبرې وکړي، یو دو درې کسه نیکنامه به رسوا شي. څه د شپې په یو شب کور باندې تیاره شي، څه د شپې په یو شب کور باندې تیاره شي، څه د ورځې په یو کور باندې رڼا شي. یو رحمان دی چې ګدا شي نو پاچا شي، یو رحمان دی چې ګدا شي نو باچا شي، یو صابر دی چې پاچا شي نو ګدا شي. چې زموږ د جدایي کیسه رښتیا شي، جنازه غایبانه دلته ادا شي. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د 1000 ترهیا خپرونې زیاتو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمند یم چې تېره اونۍ به مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړي. د ژوند هر شیبه درته د خوښیو او نیکمرغیو څخه ډکه غواړم. زه حضرت یوسف زی یم او تاسې له انعکاس راډیو نه 1000 ادبي خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. د فیسبوک درنو سارونکو اوریدونکو ته هم سلامونه او مینه وړاندې کوم. هیلهمند یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ وي، خوښ او خوشحاله وي او خپلې خپرونې ته به په تمه وي. د پیل نه به تر پایه زموږ دا خپرونه به اوري. د شاعرانو له خوږو شعرونو به خوندونه اخلي او خامخا به کمنټونه پرېږدي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به یو کمنټ لولم او د هغوی هغه د خپرونې سره کومه مینه چې ده هغه له تاسې سره شریکوم. زموږ د اړیکې شمېرې دي 002-252-250، بله شمېره مو ده 081-282-250. زه حضرت یوسف زی یم او د تخنیک په برخه کې را سره خانزاده همراه صاحب مرسته کوي. له هغه مننه او ستاسې اړیکې ځوابوو، ستاسې شعرونه اورو. السلام علیکم. ما ته په لویه لار کې مو در خبره واوره، ما ته په لویه لار کې مو در خبره واوره، دلته اکثر مینان تش په کتو مړه کېږي. سلامونه نیکې هیلې صدت محترمه ته ښه یې؟ وعلیکم السلام. موږ ښه یو، ستاسو روغتیا غواړو. څوک را سره په کرښې له کوم ځای نه؟ مننه. ولي محمد مړوند یم، دا چون ولسوالۍ یم. مړوند صاحب الله دې راوله مهرباني. ترهیه بیتونه مو اورو. طرحه دا وایي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، جنازه غیبانه دلته ادا شي. تمامي وجود رګونو کې مې ګرځي، تمامي وجود رګونو کې مې ګرځي، کله ځان کې رانه ورکه لکه سا شي. او دا وطن به ګوره خامخا جوړېږي، دا وطن به ګوره خامخا جوړېږي، پښتانه چې لر او بر سره پخلا شي. او ته یې څکې خانه ښه په ګېډه موړې، ته یې څکې خانه ښه په ګېډه موړې، موږ خوارانو باندې ناره شپه سبا شي. خو دې کتاب کې جوړ د مینې بیان نشته، دې کتاب کې جوړ د مینې بیان نشته، ولې بنده په منبر خوله د ملا شي. او یا ساده مړونده خدای شته راته ګرانې، یا ساده مړونده خدای شته راته ګرانې، که به دروغ وایم ستا ګناه دې زما شي. مننه سلت د وخت راکولو موضوع له تاسې هم مننه قدرمن مړوند صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکی شته دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف صاحب زموږ سلامونه هم ومنئ. وعلیکم السلام. تاسو ته هم هر کله وایو، ستړي مشئ.
نظر وفای شو دې څه د جلال آباد څخه وفا صاحب الله دې راوله مهرباني ترهیه بیتونه ماور ډېره مننه چې زموږ د محبت قصر اختیار شي چې زموږ د محبت قصر اختیار شي جنازه غیابانه دلته ادا شي او چې خپل خاو د یار بد حکایات شي څنګه چې خپل خاو د یار بد را ترایات شي یا نو خپل زندګي را تپالا شي او د مین زړګي ارمان مې چې خفه کړي د مین زړګي ارمان مې چې خفه کړي ارمانونه را سره ټول په جړا شي او د خزان سترګو کې هیڅ هم پاتې نشي د خزان سترګو کې هیڅ هم پاتې نشي ډېره مننه د خزان سترګو کې هیڅ هم پاتې نشي ما له ګل د پسرلي چې په خندا شي او هغه وخت را باندې څه نه تېرېږي هغه وخت را باندې څه نه تېرېږي چې جانان رانه د سترګو نه پناه شي او بې له یاره در په در خاورې په سر شي بې له یاره در په در خاورې په سر شي بې له یاره سړی خوار در وفا شي چې زموږ د محبت قصر اختیار شي جنازه غیابانه دلته ادا شي ډېره مننه استاد صاحب د وخت راکولو له تاسې هم مننه کور مو ودان چې خپرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن وفا صاحب بل اورېدونکی به وغږو له هغه به بیتونه واورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شوزه سلامونه او نیک هیلې در واخله وعلیکم السلام ستړي مه شئ هر کله راشئ عادل صاحب ښه راغلي مننه راځي جنتي کې خانوان عادل هم د ښکلي مېملیانه راتم ترهیده مهرباني عادل صاحب وایي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي جنازه غایبانه دلته ادا شي د زړګي دنیا یې ورانه شي تبا شي خدای دې نه کړي چې جانان د چا جدا شي مننه چې د مړي او ژوندي پته یې نه وي چې د مړي مننه چې د مړي او ژوندي پته یې نه وي مرګ دې ښه دی چې ژوند تنها شي مننه دلته ډېرې مینې داسې دي دلبره دلته ډېرې مینې داسې دي دلبره مننه دلته ډېرې مینې داسې دي دلبره تر اتیاوو سپرلو پس په بل روا شي او ارمانونه یې اور واخلي سره لمبه شي مننه ارمانونه یې اور واخلي سره لمبه شي چې د ژوند د خوشحالیو بینوا شي او انقلاب دی ځواني مرګ خوشحالۍ شوې انقلاب دی ځواني مرګ خوشحالۍ شوې مننه یوسف صاحب انقلاب دی ځواني مرګ خوشحالۍ شوې داسې حال چې به د چا په خوله خندا شي مننه د بلا عمر مو د غم په ټغر تېر کړو بلا عمر مو د غم په ټغر تېر کړو ای عادله خوشحالي به کله راشي خدای دې نه کړي چې جانان د چا جدا شي یوسف صاحب دنیا مننه چې وخت مو راکړلو تاسو په څومره ټول اورېدونکو ته وډالئ له تاسې مننه قدرمن عادل صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته 0/2/2/250 او 0/1/2/250 زموږ د اړیکې شمیرې دي خپرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل ترهیه بیتونه له موږ سره شریک کړئ اورېدونکی شته دی السلام علیکم وعلیکم السلام زه محترم یو سلام تاسو یو تاسو نکړ او بل د 1000 ټول ګلالو ته وعلیکم السلام د ټولو په نمائندګۍ تاسو ته هرکلی وایو مامور الفت صاحب که غلط شوی نه یم بالکل عزتمن او کامیاب اوسې همداسې دی چې د ټلیفون په کرقدله مامور الفت مومندارین او د ډاکین الله دې راوله هر کله راشي مهرباني بیا به دې هم ښایسته بیتونه لیکلي وي له تاسې اورو ډېره زیاته مننه چې صاحب اول راځم د خبر صاحب یو څو بیتونه ده اورو ارشاد
مننه خوشاله اوسې خبر صاحب وایي تنکي ګلونه پکې نور مه سېځئ دا جنتي وطن په اور مه سېځئ خیر دی ورونه به یې تعلق و جناب یوسفزی صاحب خیر دی ورونه به یې تعلق و جناب خو دا مطلب راله په زور مه سېځئ نور خو مو هر څه راله وسوځول دا لوپټه خو مې د مور مه سېځئ یوسفزی صاحب نمک حرام و چې وخورئ پکې نمک حرام و چې وخورئ پکې بیا خو هغه د ډوډۍ شکور مه سېځئ هغې پښتنو دغه دستور مه کوئ یوسفزی صاحب پښتنو دغه دستور مه کوئ د رور په جرم باندې خور مه سېځئ او دا وطن ډېر د مظلومانو کور دی دا وطن ډېر د مظلومانو کور دی همداسې دی عزتمن شي یوسفزی صاحب دا وطن ډېر د مظلومانو کور دی دا وطن داسې په هر لور مه سېځئ اخري بیا چې وایم وایي د وخت وخشیانو ما مامور ډکوال د وخت وخشیانو ما مامور ډکوال ما د تهمت په تش پیغور مه سېځئ یوسفزی صاحب راځمه صابر شینواری وایي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي ته چې ما ته وایې ستا سترګې مې خوښېږي ته چې ما ته وایې ستا سترګې مې خوښېږي همداسې دی عزتمن اوسې ته چې ما ته وایې ستا سترګې مې خوښېږي دا زما سترګې دې ستا په ستا زما شي او د دنیا غمونه ټول رانه جدا شي لیونۍ چې راته کله په خندا شي د دنیا غمونه همداسې ده د دنیا غمونه ټول راته جدا شي لیونۍ چې راته کله په خندا شي زه غواړم چې هر څه یار تل وي یوسفزی صاحب زه دا غواړم چې هر چا څه د یار تل وي زه دا نه غواړم چې چا نه دې جلا شي چې رقیب د خپل صنم په خوا کې وینم چې رقیب د خپل صنم په خوا کې وینم څه نری خوله زما په تندي راشي اوښکې وچې کړه جړا ته حاجت نشته یوسفزی صاحب اوښکې وچې کړه جړا ته حاجت نشته رب غني دی که په مونږ باندې رضا شي ما چې اوس د لیونتوب په دې حال ویني یوسفزی صاحب ما چې اوس د لیونتوب په دې حال ویني سترګې یې ډکې شي او غالې په جړا شي هغه ورځ مې بیا قسم دی ټوله ښه وي یوسفزی صاحب هغه ورځ مې بیا قسم دی ټوله ښه وي بس یو څوک چې راته کله په دعا شي یوسفزی صاحب په قسمت کې مې ملګرو صنم نشته په قسمت کې مې ملګرو صنم نشته همداسې دی عزتمن اوسې په قسمت کې مې ملګرو صنم نشته که تعویض زما په غاړه کې مولا شي یوسفزی صاحب اخري بیا وایم لیونۍ ویلې ماموره در نظار شم لیونۍ زیاته مننه خوشحاله اوسې لیونۍ ویلې ماموره در نظار شم دا زما عمر دی هم ماموره ستا شي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي یوسفزی صاحب دا د ستا اورېدونکو ته تعلیم وي زړه به مې ولې نه دردېږي زړه به مې ولې نه دردېږي چې اته خویندې د یو ورور ارمان کوي نه ډېره مننه قدرمن الفت صاحب دواړو غزلونو ته دې دوه لنډې ډالۍ کوم او هغه داسې دي چې په تهمت مه شرمېږه یاره په تهمت مه شرمېږه یاره پخو ځوانانو پسې تل وي تهمتونه او که په خندا مې خوشحالېږي زه به خلګۍ له خندا ډکه ګرځومه السلام علیکم اړیکه مو وصل ده ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر جوړ تازه تکړه یوسفزی لالا ښې جوړې خیرې ستړی مه شي احمدزی صاحب محترم په خیر راغلي 1000 خپرونې ته ډېره زیاته مننه کور د ودان غزل مې لیکل دی ښه موږ به واورو مهرباني چې زموږ د چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي داسې ده او که زما په غریبۍ باندې شرمېږي که زما په غریبۍ باندې شرمېږي د زخمي سهران دی ټول رانه جدا شي او د جګړو بویونه ختم دلته شي د جګړو
بویونه ختم دی له تا شي په وجود کې دې راخور بېرته رڼا شي او زه حیران شم او شاته ګورم. زه حیران شم او شاته ګورم. مننه. زه حیران شم او شاته ګورم، غلې دروازه کې یوه تا شي ټکې غم ستا په وجود مې پیرزون نه شي، څومره غم چې وي دا ستا هغه زما شي او بس د ټول عمر ګیلو نه څه جوړېږي، د زیات سره دی نوره را پخلا شي چې زموږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، جنازه غایبانه دلته ادا شي. او یوسفزی راله تالاش ته او ستاسو تالاش ته زما د غزل د ډالۍ وې ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړلو. له تاسې مننه. کورمودان احمد زی صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. درنو اورېدونکو د فیسبوک څارونکو ملګرو، تاسې له انعکاس راډیو نه 1000 ادبي خپرونه اورئ. تر دا دمه مو د څو بېلابېلو شاعرانو شعرونه واورېدل. خامخا به مو خوندونه ترې اخیستي وي. هیله ده چې د خپرونې تر پایه ملتیا وکړي او خپل ادبي تنده ماته کړي. بل اورېدونکی شته دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وای بلا بشمیره د سفیره پسې جوړې دي، کلي نظمه نغارې را پسې جوړې دي او سړیه بد نه یم بدنام نه یم، بدنام یې مباوره دی اوشه، سړیه بد نه یم بدنام یې مباوره دی اوشه، سړیه بد هسې کیسې را پسې جوړې دي. سلام ته وعلیکم سلام وایم. تشکر صاحب زما کلامونه نه پوهېږم ومنئ په دې له چې روغ او جوړ وایي. وعلیکم السلام. هر کله درته وایم خیر راغلی. فکر کوم ګوګل صاحب بالکل خواجه آغا ګوګل یم د طیاب سیم مرخیلو. ګوګل صاحب مهرباني ترهیه بیتونه م اورو. ډېره مننه. بیتونه در سره شریکوم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. بیتونه څه داسې دي وایي چې زموږ د جدایۍ سره ستر اختیا شي او جنازه غایبانه دلته ادا شي او هسې نه چې بیا قمار په ولس وشي، هسې نه چې بیا قمار په ولس وشي، پټ رازونه د ولس خبره اعلی شي او له څوکیو نه د دا او هغه تیر شي، له څوکیو نه دې دا او هغه تیر شي. ډېره مننه یوسفزی صاحب. وایي له څوکیو نه د دا او هغه تیر شي، صرف امن د دواړو اجنډا شي او د سپېڅلې مینې حق مې هم ثابت کړ، د سپېڅلې مینې حق مې هم ثابت کړ، ځان مې سره کم که اوس خو دې زما شي او په یو دم ټولې خبرې درته نه کړم، په یو دم ټولې خبرې درته نه کړم. ډېره مننه یوسفزی صاحب. وایي په یو دم ټولې خبرې درته نه کړم، ته مې اوس وکړې ته نورې به یې بیا شي او څوک به راوړي د روښانه سهار زیری، څوک به راوړي د روښانه سهار زیری، دا تاریکه ماښامونه به رڼا شي او نه هغه مسافري کولی نه شي، نه هغه مسافري کولی نه شي. ډېره مننه یوسفزی صاحب. وایي نه هغه مسافري کولی نه شي چې وریاده شي واپس په خواجه آغا شي او یو څه بیته د زین الله دلسوزي که وخت وي دا به م درته ویم. ارشاد. ډېره مننه. وایي خدای نور درنه څه نه غواړم دنیا کې، خدای نور درنه څه نه غواړم دنیا کې، خدای هغه لیونۍ لیلا دې زما شي او غټو سترګو باندې ما لمبه لمبه کړي. څنګه غټو سترګو باندې ما لمبه لمبه کړي، په سرپوش چې ما ته په خندا شي او محبت څه ټوکې نه دی جانانه، محبت په ټول کې نه دی جانانه، محبت کې ټول ژوندون جړا جړا شي او کوم یو یار ته چې د مینې لاس زه ورکړم، څنګه کوم یو یار ته چې د مینې لاس زه ورکړم، هغه وخېږي غدار یا بې وفا شي او مقصده بیا به هغه وخت کې ډېر ارمان ته وکړې، څنګه بیا به هغه وخت کې ډېر ارمان ته وکړې، په ژړا به شي چې مړ دې زین الله شي. خدای دې نه کړي. او ډېره مننه همراز صاحب چې وخت مو راته ښه خپرونه بلبل اورېدونکي. ډېره مننه قدرمن ګوګل صاحب چې خپرونه کې دی
برخه واخیسته، ترهیه بیتونه دې راواوروه. د راتلونکي 1000 طرحه درته وایم. د قلندر مومند صاحب بیت دی چې ګلشن کې د اغزو حکمرانی شوه، چې ګلشن کې د اغزو حکمرانی شوه، ډیره ګرانه د ګلونو باغواني شوه. چې ګلشن کې د اغزو حکمرانی شوه، ډیره ګرانه د ګلونو باغواني شوه. دا نو د راتلونکي 1000 طرحه ده. تاسو به ځان سره ولیکئ او بیا به نو په راتلونکي خپرونه کې را سره خپل لیکل شوي طرحې بیتونه شریکوئ. اورېدونکي شته، هغوی سره خبرې کوو. د فیسبوک ملګري دي، لږ نور هم انتظار وکړي، د هغوی نومونه اخلو او تبصرې به یې له اورېدونکو سره شریکوو. السلام علیکم. اړیکه مو وصل ده، ستړي مه شئ. بلې ستړي مه شئ خپرونې ته. مننه. کور مو ودان، خدای مو راوله. څوک را سره په کرښې له کوم ځای نه؟ مننه. فیاض افغان خبرې کوم. سرود افغان صاحب، الله دې راوله مهرباني. بیتونه دي چې زمونږ د جدایت زمونږ د جدایت جنازه غیبانه دلته ادا شي، او ستا د برخې تکلیفونه دې زما شي. ستا د برخې تکلیفونه دې زما شي. مننه. ستا د برخې تکلیفونه دې زما شي، زما د برخې خوشحالۍ دې ټولې ستا شي. او چې ته راشې ګلورینې تکې سپینې، راشې ګلورینې تکې سپینې په سربلۍ به په هماغه ورځې راشي، او مروره سوله بېرته راپخلا شي. سوله بېرته راپخلا شي، دا وطن امن شي ښکلا شي. او تنهایۍ بس صرف ته ورپاتې، تنهایۍ بس صرف ته ورته ورپاتې، یوانۍ ښایسته ستا نشي د چا شي. ډېره مننه یوسف چې وخت مې راکړو. له تاسې هم مننه قدرمن افغان صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. بل اورېدونکی شته دی، هغه سره خبرې کوو، ګورو چې له کومه ځایه به خپل شعر راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه. موږ ښه یو، ستاسو روغتیا غواړو. څوک را سره په کرښې له کوم ځای نه؟ ارماني روخان در سره په اړیکه کې نو دا چین ولسوالۍ نه. روخان صاحب هر کله راشي خپرونې ته، ستاسې طرحیه بیتونه اورو. مننه. بیتونه درته وایم چې زمونږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، چې زمونږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، جنازه غیبانه دلته ادا شي، او خلکو بیا نو رسېدی ورپسې نه شي. څنګه خلکو بیا نو رسېدی ورپسې نه شي، چې څوک نیمه لار کې پاتې له یو چا شي. او مړه ما خو د یار هغه انداز خوښ دی، مړه ما خو د یار هغه انداز خوښ دی، چې راوځي دروازې نه په خندا شي. او راته کله چې مې مور لاس په دوا شي، مړو جود کې را پیدا مې بېرته سا شي. او له بڼو یې خماري بیتونه ساتي. څنګه له بڼو یې خماري بیتونه ساتي، هغه دوه شاهرې سترګې دې زما شي. او بیا مې داسې خوب لیدلی دی روښانه. څنګه بیا مې داسې خوب لیدلی دی روښانه، زه مړ نه شم او یار مې بې وفا شي. چې زمونږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي، جنازه غیبانه دلته ادا شي. مننه چې وخت مو راکړه. د خدای په امان ښه شپه. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. د راتلونکي 1000 طرحه بیا درته وایم. قلندر مومند صاحب وایي چې ګلشن کې د اغزو حکمرانی شوه، چې ګلشن کې د اغزو حکمرانی شوه، ډیره ګرانه د ګلونو باغواني شوه. السلام علیکم. تاسو د کزان د ادبي خپرونې ټولې مینوال جوړ بخیر، ستړي مه شئ. مننه شهزاد ظفر خان ځواک د سره په اړیکه کې مسرور نه. ځواک صاحب تاسو ته هرکلی وایو، مهرباني بیتونه مو اورو. مننه. چې زمونږ د جدایۍ کیسه رسوا شي، جنازه غیبانه هلته ادا شي، او ما کړې ټولې ناکردې د جانان هیرې، ما کړې ټولې ناکردې د جانان هیرې، زه په خوله یم خو هغه دې را په خوله شي.
او یو انسان مې درنه ټول عمر د غوښتی یو انسان دی رب ټول عمر زما شي لمر د سولې لمر د امن لمر د ژوند لمر د سولې لمر د امن لمر د ژوند لمر د سولې لمر د امن لمر د ژوند راوچت دی په دې ټوله پښتونخوا شي او کتابونه قلمونه دی وړیا شي څنګه کتابونه قلمونه دی وړیا شي په ټوپکو او ټوپونو دی وباشي او د دې ټولو کائناتو ښکلاګانې څنګه د دې ټولو کائناتو ښکلاګانې صدقه دې ستا د شونډو له مسکا شي او اوس یې وخت د اوس مې وکړه دیدنونه وروسته نه کېږي وروسته نه شي ظفرخانه چې ګزا شي مننه سردار صاحب امام حسین ته یې ډالۍ ډېره مننه کور مو ودان ځواک صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته د راتلونکي 1000 طرح درته وایم مومند صاحب وایي چې ګلشن کې د اغزو حکمراني شوه ډېره ګرانه د ګلونو باغواني شوه دا نو د راتلونکي 1000 طرح د بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم اړیکه مو وصل د ستړي مشي بله مننه کور مو ودان څوک را سره په کرښې له کوم ځای نه ډېره مننه سمیع الله احساس ما د سرخوږ احساس مهرباني بیتونه ما اورو مننه یو 3 بیتونه مې لیکلي ماکته نه لري چې وایي چې زمونږ د جدایۍ کیسه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي او مینتوب کې د مجنون مقام ته رسم که هغه چرته لیلا شي او زما شي او ځوانه پورته کړه قلم په وسلې سکړي چې تیاره ژوندون مې پرې رڼا شي او وروستی بیت دی چې که دا جنګ چېرته زمونږ له څنګه ورک شي دا عزت به مو عزت حیا شي ډېره مننه له تاسې هم مننه کور مو ودان چې خپرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شکر الحمدلله معلم حکمت الله محبت در سره ټلیفون په کرښې عبدالرحمن د قرغیو له سولې امن ولسوالۍ څخه زما سلامونه مینه احترامات جناب یوسفزی صاحب ته تخنیکي همکار صاحب ته او د نکاس ملي ټلویزیون ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام مې د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو ته چې همدا ځای په خپل دندو کې معذر دی او خپل د وطن د پاکې خاورې څخه دفاع کوي او د ټولو په نمایندګۍ تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم محبت صاحب مهرباني بیتونه مو هم اورو یو څو بیتونه دی یوسفزی صاحب محترم ټوپک ته اور واچو پاتې شه د غره سړیه ستاسې اړیکه پرې شوه بیا هڅه وکړئ بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو بیا د ملګرو کمنټونه لولو السلام علیکم وعلیکم السلام یوسفزی صاحب زما سلامونه هم ومنئ وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ مننه یوسفزی صاحب نوررحیم ثاني له پچراګام ولسوالۍ ثاني صاحب خپرونې ته هرکلی درته وایو مهرباني بیتونه مو هم اورو مننه یوسفزی صاحب سعادت صاحب وایي چې زمونږ د جدایۍ قصه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي په کابل د خدای د امن باران وکي د اشغال نه د آزاد خواشي او پلار چې مړ شي بچی خوار شي خالقه
پلار چې مړ شي بچی خوار شي ای خالق مور چې مړ شي ثابت کور پسې تباه شي او دا خو کلی دی احتیاط به کوو یاره دا خو کلی دی احتیاط به کوو یاره هسې نه چې څوک په مونږ باندې آګاه شي او نور مې پرېږده چې لاړه شمه کور ته څنګه نور مې پرېږده وه چې لاړه شمه کور ته سره غرمه د لیونیه څوک به راشي او ته زما شعرونه ما او رغم به جوړ کړي ته زما شعرونه ما او رغم به جوړ کړي پښتانه یو مشکلات به را پیدا شي او زه چې کله هم وریاده شم هغې ته نغري غاړې ته کینې په ژړا شي او ته سبق وایې سنګر او ټوپک پرېږده علم زده کړه چې وطن زمونږ رڼا شي او ته داسې چې اخ ثاني په داسې پېغله زړه بایللی خدای خبر دی که یې مور او پلار رضا شي زیاته مننه له تاسې مننه قدرمن ثاني صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته او محمد اګل اتل صاحب ممتاز زیرک صاحب سلامونه را لیږلي وعلیکم السلام افغان درانی صاحب هم سلامونه را لیږلي مننه ترې کوو د طرحې ستاینه یې کړې ده مننه له تاسې ستاسې ذوق اوچت دی احمد افغان صاحب هم سلامونه را لیږلي ممتاز زیرک صاحب بیا هم سلامونه را لیږلي دا نور کمنټونه ما ته نه ښکاري ملګري دي بخښنه کوي او بل اورېدونکی به وغږو د هغه شعر به واورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر او شکر دی موږ ښه یو ستاسو روغتیا غواړو تاسې څنګه یاست مننه خوشحاله اوسئ پیام الله فرهر درته اړیکې ته راغلی یم د اچین د ښایسته اناربار نه فرهر صاحب الله دې راوله مهرباني ستاسې تاریخي بیتونه هم اورو یوسفزی لالا خوشحاله اوسئ چې زموږ د جدایي کیسه رښتیا چې جنازه غایبانه دلته ادا شي او زه ملګرو ته اکثر لګیا یم وایم مننه خوشحاله اوسئ زه ملګرو ته اکثر لګیا یم وایم هغه دنګ د شینخالۍ د بچتما شي او ته روانه یې پلو ځان پې راکاږي زه روان شم او لاړه رانه سا شي او دا خو حد د محبت ته یې جانانه ته چې ما ته راښکاره شي روح مې راشي او هغه چې ما درته راوړي بنګړي څه شو توره شپه د لږې واچو چې رڼا شي او زه په نیمه شپه سوچونه کړم لګیا یم شینخالۍ دا ستا په سوچ کې شپه سبا شي او زه د فکر ټال کې لاندې ورته ناست یم هغه پړک وکړي چې کونج کې راښکاره شي او راته یې ویل چې قلم کې د نیمه شپه ده ای دې شاعر چې به تا باندې سبا شي او خیر دی یو ځلې جرګه ور باندې بیا کړم که دا پلار ظالم یې دا ځلې رضا شي او زه پر هر خو له پخوا راهیسې وایم هغه ستا دا شین خال او دا تور اوربل د زما شي یوسفزی لالا نظر مو پرې غواړم او ډیره مننه فرهر صاحب کورمدان چې خپرونه کې مو برخه واخیسته او زه له ټولو اورېدونکو بخښنه غواړم چې ستونی مې ښه نه دی او بس کله کله دغسې د ستوني خوا اوس سړی شي که نه
نو تاسو راته د روغتیا دعا کوئ. زه له تاسې ټولو مننه کوم. پر هر څه خپل شعر د نظر غوښتنه وکړه او په دې به ټول اورېدونکي پوهېږي چې نوې شاعري خامخا یا نوې هڅه چې په هره برخه کې وي لږې ستونزې لري او دا به د وخت په تېرېدو سره د ډېر ریاضت نه وروسته به شاعر یا هنرمند خپل هدف ته به رسېږي، هغه معیار ته به رسېږي چې ورته ټاکل شوی. نو پر هر څه تاسې هڅه وکړئ، مطالعه وکړئ، دغه ادبي خپرونې اورئ او که چېرته په کلي کې مو ناستې وي، ادبي ناستې، هلته برخه اخلئ. شعر چې لیکئ د نورو شاعرانو سره یې شریکوئ نو طبعا ستاسې شعرونه به ښه کېږي او یو وخت به ښه یا لوی لوی شاعران یئ. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. د ټولو درنو اوریدونکو د فیسبوک له مینوالو مننه کوو چې زموږ خپرونه یې اورېدله. زه یوسفزی له تاسې اجازه غواړم او همراه صاحب ته هم اجازه ورکوئ. تر بلې چې بیا ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو، تاسې ته ښه شپه او خوشحاله شېبې غواړو. لوی الله مو مل شه.